د غنمو د سږنیو حاصلاتو څخه هلمندي کروندګر خوښ دي او تمه لري چې حاصلاتو کې به یې د پام وړ زیاتوالی راغلی وي. کروندګر همداراز زیاتوي چې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګولو وروسته زیاتو کسانو د غنمو کرکیلې ته مخه کړې. دغه کروندګر د غنمو حاصلاتو ته د مناسب مارکیټ او بازار موندنې ترڅنګ د کیمیاوي سرې او د نباتي درملو برخه کې له دولتي مسؤلینو د مرستې او لاسنیوي غوښتونکي دي. کروندګر جمعه خان شاهزاده او محمد شفیع امید راډیو ته ویل د حکومت څخه زموږ دا غوښتنه ده چې موږ ته یو بازار موندنه برابره کړي، موږ بازارونه برابر کړي، موږ شی په فروش ورسیږي لکه د نورو هیوادو د نورو دولتو ده چې زموږ هم داسې یو شی په فروش ورسیږي، صحیح ده، موږ خوشحاله یو. او په دا رقم کې که دغه کود دغه مصرفونه یې اخر د غنم د کښت څخه بلا خلکو توبهګاره شي. خو حاصلات ډېر خوندور دي، ښه ښه دي و ډېر ښه حاصل کوي. غنم خوندور دي، ځای نو داسې خراب دي. که غنم بازار پیدا کړي او د غنم بل دولت ته ولاړ نشي، ډېر خلک دا ورسره مسافر دي، د بل دولت ته راوځي، بیا انشاءالله بیا خلکو به انشاءالله بیا پسې خیر وسیله نه بیا به څه سره دغه کېږي سره. ورته مهال د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د پلان او همغږۍ مدیر قاري شفیق الله مبین امید راډیو ته ویل 1404 لمریز کال کې په ټول هلمند کې پر 1,62,220 هکتاره ځمکه غنم کرل شوي چې 7,14,958 میټریک ټنه حاصلات به ورڅخه ترلاسه شي چې د تیر کال په پرتله 0% زیاتوالی پکښې راغلی. مبین د غنمو حاصلاتو کې د زیاتوالي لاملونه کروندګرو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو ویشل یادوي. په 1403 کال کې 1,12,150 هکټاره ځمکه کرل شوې وه چې دې څخه حاصلات 4,93,460 میټریکه ټنه حاصلات بزګرو دې څخه ترلاسه کړي وه چې سږ کال په 1404 کال کې د دوی اندازه چې ده هکټاره هم ډېره تر پوښښ لاندې راغلې ده چې په غنم باندې کرل شوې ده. 1,62,220 هکټاره ځمکه بزګرو کرلې ده چې د دې څخه 10,14,958 میټریکه ټنه حاصلات به انشاءالله دې څخه ولرو. هلمند کې پر داسې مهال د غنمو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی چې تیر 1403 لمریز کال د کرنې ریاست له لوري څه باندې 55,000 هلمندي کروندګرو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې هم ویشل شوي وې. شاولي زیارمل، امید راډیو، هلمند.